डायबिटिक कोमा کې چې درېمه ایمرجنسي ده هغه هایپوګلیسیمیا ده. چې ده هایپوګلیسیمیا. کله چې 80 ملي ګرام یا له دې نه زیات راکمیږي پلازما ګلوکوز دې ته موږ څه وایو پر ډیسیلیټر دې ته موږ هایپوګلیسیمیا وایو. شپېته ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه کمیږي نو موږ وایو دا اوس هایپوګلیسیمیا ده. نارمل اویان یا سلس پورې ده که نه. که شپېته نه کمیږي نو موږ وایو چې دا اوس چې شپېته یا شپېتو نه کمیږي شپېتو کې سمټم راځي اصلا چې اویا نه کمیږي هایپوګلیسیمیا ده. خو شپېته یا شپېتو نه چې کمیږي نو بیا سمټمز شروع کیږي. او هایپوګلیسیمیا په مجموع کې دوه قسمه ده. یو ته وایي فاسټینګ او بل ته وایي پوسټ پرنډل. فاسټینګ هایپوګلیسیمیا چې ده ځینې انډوکراین ناروغۍ دي، لیور ډیزیز دي، کډنی ډیزیز دي. انډوکراین ډیزیز کې لکه مثلا هایپوپیتوتاریزم، اډیسن ډیزیز، میکزیډیما، او همدارنګه لیور ډیزیز کې په end stage renal disease کې ESRD کې نور اسباب هم شته دي. پوسټ پرنټل هایپوګلیسیمیا چا کې رامنځته کېږي؟ دا فاسټینګ اکثرا چې رامنځته کېږي سب اکیوټ یا کرونیک شکل باندې رامنځته کېږي. سب اکیوټ اور کرونیک او اکیوټ شکل باندې چې رامنځته کېږي پوسټ پرنټل هایپوګلیسیمیا دا ټول هغه ناروغان ته چې ګیسټریک سرجري ورته شوي، لکه یو سینډروم دی هغې ته وایي ډمپینګ سینډروم او dumping syndrome with ROX and gastric bypass. NY gastric bypass surgery ورته وایي. دا ورته شوي نو د دې په تعقیب باندې رامنځته کېږي. پوسټ پرنډل اکثر انداسې د اکیوټ شکل باندې وي. مجموع کې نور اسباب د هایپوګلیسیمیا شته دي، ډېر اسباب دي، لکه مثلا د اسبابو له جملې نه الکول دي، ادر کازز یې ولیکو، انسولین دي، سلفونیل یوریا خاندان دواګانې دي، مثلا تیزولیډاینډاین دي، یا نور ډرگس دي لکه کوینولون خاندان، لکه کونین انټي ملیریل کې، همدارنګه سپسس،
renal failure, کونینول ډکسولا سپیزده کې ورکې په همدې خاطر ورکې هایپوګلیسیمیا سبب کېږي. فلسفارم ملاریا هم سبب کېږي. پیپ ملاریا چې ورته وایي. کرټیکل ایلنس یې څومره کرټیکل ناروغان کرټیکل ایلنس د ټولو کې هایپوګلیسیمیا چانس زیات دی او په دې وجه باندې مونږ په کرټیکل ایریا کې یا په کرټیکل ناروغانو کې زمونږ ګول آف ګلیسیمیا ګول آف ټریټمنټ چې د هغه 140 منځ کې دا ګوره نور حالات کې 180 ته په دې ناروغانو کې چې دی 140 ده ځکه دې کې چې د کرټیکل ناروغانو کې دې کې چې د دغه چانس زیات دی هایپوګلیسیمیا. تومورونه دي بیتا سیل ټیومرز دي انسولینوماګانې دي همدارنګه نن بیتا سیل پانکریاټک ټیومرز دي. خو ډېر اسباب لري دا ما تاسو یو څو ځانې وویلې فکټیشیس دي سړی خپله ځان ته پیدا کوي په خپله لګېږي ځان ته انسولین زیات زر کوي فکټیشیس د خپله لاسه کم سمټم ورکوي کلینیکل فیچر ورکوي. نو تاسو پوهېږئ چې کله ګلوکوز 450 ملي ګرام پر ډیسي لیټر نه کمیږي نو ناروغ کې اټونامیک اعراض راځي اټونامیک سمټم شروع شي او کله چې 500 نه کمیږي نو بیا نیوروګلیکوپینیک اعراض شروع شي. او که دینم بیسي کمیږي نو بیا کنفیوژن سیزر او لاز آف کانشیس لاز آف کانشیسنس شي. اټونامیک اعراض بیا دوه ډوله دي یو سمپاتیتیک اعراض دي او بل پاراسمپاتیتیک اعراض دي. سمپاتیتیک اعراضو کې ناروغ ته پالپیټیشن پیدا کیږي ټاکیکارډیا پیدا کیږي سویټنګ پیدا کیږي او ټریمولسنس. پاراسمپاتیتیک اعراضو کې بیا ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي او لږه پیدا کیږي هنګر د لږې احساس کوي. نیوروګلیکوپینیک اعراضو کې بیا ناروغ ته اریټیبیلیټي پیدا کیږي لاسونه یې رپېږي کنفیوژن پیدا کیږي بلرډ ویژن پیدا کیږي हेडेक पैदा कीगी टायर्डनेस पैदा कीगी ستړیا او بیا ورپسې نو که دې نه کمیږي بیا سیزر او لاز آف کانشیسنس. کله کله داسې وي چې مثلا خدای پاکه نیوروګلیکوپینیک مې ویلې کله داسې کېږي مثلا د درملو په واسطه یا سړی بیا د هایپوګلیسیمیا ته ځي بیا هایپوګلیسیمیا ته ځي نو وروسته د هایپوګلیسیمیا سره اډاپټیشن کوي څه کوي اډاپټیشن کوي نو دا بیا په خپله هایپوګلیسیمیا نه خبرېږي هایپوګلیسیمیک اعراض باندې نه خبرېږي هغې ته وایي هایپوګلیسیمیا ان اویرنس یو اصطلاح ده هایپوګلیسیمیا دا خطرناک حالت دی خپل هایپوګلیسیمیا ته بتلی دا په خبر نه هایپوګلیسیمیا ان اویرنس
ناروغ هایپوګلیسیمیا ته ځي او په خپله په هایپوګلیسیمیا راز ورکې نه پیدا کېږي چې دا خطرناک حالت دی. د دې دپاره بیا موږ ناروغ دوامداره یو څه وخت دپاره موږ په هایپرګلیسیمیا کې ساتو او دا بیا په هایپر کې ساتو دا ناروغان. او وجه دا چې دا بیرته دا اډاپټیشن د هایپوګلیسیمیا سره ختم شي، هایپرګلیسیمیا سره اډاپټیشن پیدا شي او بیا کله چې دا هایپوګلیسیمیا ته ځي نو بیا خبرېږي. زما په خبره پوه شوې که نه؟ ګورې 6 ساعتو یا زیات وخت دپاره چې ناروغ هایپوګلیسیمیا کې پاتې شي ایریورسیبل برین ډیمیج ورکوي. ښه 6 ساعته یا له 6 ساعتو نه زیات وخت دپاره هایپوګلیسیمیا کې پاتې شي ایریورسیبل برین ډیمیج ورکوي. بیا که د ګلوکوز په ډنډ کې ودرې که نه بیا نتیجه نه ورکوي. برین ډیمیج ایریورسیبل برین ډیمیج که وخت سره تداوي شي ډېر زر ریسپانس ورکوي. هغه که مونږ وایو چې هغه کومه کوما ده چې ډېر سر نتیجه ورکوي هغه هایپوګلیسیمیا کوما. څنګه ګلوکوز ورکړي نېخ کینی. هغه کوم پایزنینګ دی چې زر نتیجه ورکوي هغه د اوپیم پایزنینګ دی. څنګه نیلوګزان ورکړي سړی را بیداره کړي. د دې درمل نه چې د هغه ډیکسټروز دی دا به دې پورې اړه لري چې ناروغ کانشس دی که انکانشس دی. که کانشس لیول کې تاسو یو خواږه شی ورکوئ، چاکلیټ ورکوئ، مربا ورکوئ، شاد ورکوئ، خواږه جوس ورکوئ، خو چې کانشس وي ګور انکانشس دی ورنه کوي چې دغې ته به یې ویسئ اسپریشن به ورکړي. خو که انکانشس و او آی وي لین هم خلاص که 50% 50 میلی لیتره ډیکسټروز به ورته آی وي به یې پوش ورکوي. 50% میلی لیتره ګلوکوز آی وي به یې پوش. او دې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې 10% ګلوکوز 100 نه تر 150 میلی لیتره پر هاور ورته شروع کړئ. اول ډیکسټروز 50% 50 ml به بولس ورکوئ. هغې نه وروسته 10% 15% 100 نه تر 150 ml په ساعت ناروغ ته شروع کوئ. تر هغه ټایم پورې څه شي خوړلي که نه چې هغې دغې هاپلایف لکه اوس اورل هایپوګلیسیمي کې اغوستي یا انسولین اغوستي هاپلایف ته وګورئ ځکه دا نه بیا هایپوګلیسیمیا ته ځي. بیا به چیک کوئ. او که چېرته آی وي اکسس نشئ کولی، آی وي لاین نشئ اوپن کولی، 50% ډیکسټروز سره نشته دی، ناروغ خوراک نشي کولی، تاسو کولی شئ چې 1 ملي ګرام ګلوکاګان انجکشن آیم د لارې ورکوئ. 1 ملي ګرام ګلوکاګان انجکشن آیم ورته ورکوئ. دا 1 ملي ګرام سره 18 ملي ګرامه ګلوکوز لوړېږي. 1 ملي ګرام ګلوکاګان آیم 18 ملي ګرام ګلوکوز لوړی چې ګلوکوز 18 دا شي او 40 هغه شي خو بیا شو کانشس ښه کېږي نور خوراک ورکوه ورته که نه. صحیح شوه؟ نو دا شو هایپوګلیسیمیا.